د افغانستان د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود یو تازه پیغام را لېږلی دی. احمد مسعود وایي زه غواړم چې یو ځل بیا په افغانستان کې د جنگ اور توت کړم. احمد مسعود خپل درې هدفونه هم ښکاره کړي او وایي د طالبانو پر ضد به جنگ جاري ساتي. احمد مسعود طالبانو حکومت ته خبرداری هم ورکړی چې طالبانو تر اوسه ځواب نه دی ویلی او هغه به ډیر نږدې وخت کې امریکا ته هم سفر وکړي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود د کابل د ستنېدو دنده په غاړه درلوده. امریکا ته د خپلې وروستۍ دورې په مهال ویډیو سره مرکه کې وویل چې د افغانستان سقوط یوه پوځي ماته نه بلکې یوه سیاسي ماته وه. هغه وویل واشنګټن د دې لپاره راغلی چې په افغانستان کې د بدلون راوستلو لپاره باید څه ګامونه واخلي او دلته یې 3 هدفونه دي. ښاغلي احمد مسعود زیاته کړه زما اولنی هدف دا دی چې د افغانستان په اړه د امریکا د قانون سازانو سره وګورم. دویم هدف مې دا دی چې دغه پخواني افغان عسکرو سره وګورم کوم چې دلته راغلي دي، په خصوصا زما ملګري ډېر وختو چې هغوی مې لیدلي نه دي. او دریم هدف مې دا دی چې افغانستان کې د طالبانو په اړه د امریکا د حکومت له چارواکو سره خبرې وکړم. کله چې مو د احمد مسعود نه وپوښتل چې آیا د طالبانو د حکومت د ړنګولو دپاره د امریکا نه د امداد غوښتلو په خاطر واشنګټن ته راغلی که څنګه، نو هغه جواب کې موږ دلته راغلی چې امریکا د هغو لوزناونه چې د طالبانو سره یې کړي دي بیرته راوګرځوه. د امریکا توجه صرف طالبانو ته نه بلکې د افغانستان خلکو ته واوړئ. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ د دې مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا خیر چارې.